السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مه سئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، غزنوي پښتون یم. خوږو دوستانو، زه به نن د سهیلي پښتونخوا پښین د سیمې د طنز و مزاح یو ډېر خوندور شاعر منشي محمد رحیم کاکړ صاحب یو شعر تاسو ته ووایم چې د کتاب نوم یې دی راسئ چې لږ وخاندو. د کتاب دی د ده یو خوندور شعر دی. وایي موږ غریبان یو زموږ پر پښو ګزاره، موږ غریبان یو زموږ پر پښو ګزاره، ستی پر ټیوټا پر پیجارو ګزاره، ستاسو کوچنیان پر صوفا سیټ ویدېږي، ستاسو کوچنیان پر صوفا سیټ ویدېږي، زموږ د کوچنیانو پر زانګو ګزاره. تی سرجري د زړه لندن کې کوئ، تی سرجري د زړه لندن کې کوئ، زموږ د ملا پر تعویذو ګزاره. موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، ستی هر سهار پر بسکوټو ګزاره. پر تی دود بد لګېږي ګیس ته ناست یاست، زموږ د ځوانانو پر لمبو ګزاره. تی د تاسو په دغه کې استعمالیږي، لکه تاسو کیدای شي په بعضې پښتنو په سیمو کې دا لهجه څه داسې وي چې تی نه ورته وایي، دلته چې کوم تاسو ورته وایاست، نه تاسو، موږ یا تاسو چې ویل کېږي، نو د تاسو پر ځای باندې دلته په دې زموږ په سیمه ییزه لهجه کې تاسو ته تی وایي، نه تی. موږ د سهار ناشتې ته شی نه لرو، ستی هر سهار پر بسکوټو ګزاره. پر تی دود بد لګېږي ګیس ته ناست یاست، زموږ د زوزانو پر لمبو ګزاره. تی په جهاز کې چکرونه وهئ، تی په جهاز کې چکرونه وهئ، زموږ د ټریکټرو پر ټیلو ګزاره. موږ خو ضمیر خپل خرڅولی نه سو، موږ خو ضمیر خپل خرڅولی نه سو، ستی په اوټو کې پر پیسو ګزاره. پیپسي پانټا خالي د استی په قسمت، پیپسي پانټا خالي د استی په قسمت، زموږ د گنج پر هندوانو ګزاره. تی دودپتي په سرینا کې کوئ، تی دودپتي په سرینا کې کوئ، زموږ په وټل کې پر ترخو ګزاره. دوی خو وځان ته ګراسي ګرونډ جوړوئ، دوی خو وځان ته ګراسي ګرونډ جوړوئ، زموږ د ډبرو پر ګرونډو ګزاره. منشي رحیم به حقیقت لیکمه، منشي رحیم به حقیقت لیکمه، زموږ پر دا رنګه شعرو ګزاره. تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارمه. په مخه مو ښه، ژوندي اوسئ، کور مو ودان. مننه.